رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به هر سترګه ژاړي، څوک به د یو پښیمانۍ نه ژاړي، څوک به د بل حسرت نه ژاړي، د هر سترګې نه به اوښکې روانې. ډېر سخته ورځ ده، الله دې زموږ ستاسو ته اسانه کړي. خطرناکه ورځ ده، یو عجیبه ورځ ده. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه. مور به د زوی نه زغلي، پلار به د بچي نه زغلي، مور به د لور نه زغلي، بیبي به د خاوند نه زغلي. هغه بیبي چې دا پر خپل خاوند باندې مینه وه، زړه یې پرې بایللی و که نه، هغه به زغر دی. دا یو داسې خطرناکه ورځ ده. څوک به در بجنکو په خولو باندې غږ، څوک به در زنګانه غږ، څوک به در نامه غږ، ان تر دې څوک به در غاړې باندې غږ. خطرناکه ورځ ده. الله دې موږ تاسو ته په دغه ورځ باندې چې ټول عالم ولاړ دی د الله حساب ته انتظار دی. هر سترګه به ژاړي، ای های کشکې مې دا نه وای کړې، های های کشکې مې دا نه وای کړې، کشکې مې نه وای کړې. هلته بیا کشکې کشکې پیدا وکړي. ځکه د الله رسول فرمایي کل عین باکیه، هر سترګه ژاړي، درې سترګې نه ژاړي. درې سترګې به خوشحاله وي، مطمئن به ولاړې، د هېڅ افسوس به نه کوي، د هېڅ پښیماني به نه کوي، ارام به ولاړې، خوشحاله به سترګې. کوم درې سترګې؟ الله دې زموږ نصیب کړي. درې سترګې، درې سترګې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو هغه سترګه ده عین غضت عن محارم الله، هغه سترګه ده چې د نامحرمو ښځو نه کنټرول شي، هغه سترګه ده چې الله کوم محرمات بیان کړي د هغه نه کنټرول کړي. د ماما د لور نه، د اکا د لور نه، د بازار کې د ناولدې ښځې نه خپله سترګه کنټرول کړه، دغه سترګه به د قیامت په ورځ نه ژاړي، د افسوس نه، د پښیمانۍ نه به نه ژاړي. بل عینا سهرت فی سبیل الله، هغه سترګه چې د الله جل جلاله د عبادت لپاره د الله په لاره کې وشه پاتې شي، د سترګه به هم د نعمت او د پښیمانۍ وښکوي. بله درېیمه سترګه ده وعین، دا ما ورته ټول لاسته راوړلی شي. وعین درېیمه هغه سترګه ده باکیه، وعین خرج منها مثل ذباب رأس الذباب من خشیة الله، هغه سترګه ده چې د هغه سترګې څخه د مچ د سر مطابق یوه وشکه راتوی سره د الله د خوف نه، د الله د ویرې نه. هغه سترګه به د قیامت په ورځ پښیمانه نه وي، هغه سترګه به د قیامت په ورځ ژاړي نه، د هغسې به صفا ولاړ شي. چاته خوند نه ورکوي چې د قیامت په ورځ په غصه باندې، چاته خوند نه ورکوي چې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله مخې ته مطمئن ولاړ شي. دا درې کسان د الله رسول فرمایي، دا درې کسان، یو هغه ځوان چې خپلې ښایستې سترګې د نامحرمې ښځې نه کنټرول کړې، لاندې یې وکتل. یو هغه ځوان یا هغه سپین ږیری یا هغه انسان چې هغه خپل د سترګو څخه وشکه د الله د خوف او د ویرې نه توی کړله، دا سترګه به د قیامت په ورځ نه ژاړي. یو هغه ځوان چې سترګه یې ویښه پاته کړل، ټوله شپه ویښ و، د الله په لاره کې، د الله جل جلاله په لاره کې ټوله شپه ویښه پاته شوه، دا درې سترګې به د قیامت په ورځ باندې نه ژاړي، دا درې سترګې به بیا نه ژاړي د قیامت په ورځ. ځکه چې دا بدنظري دا یو ډېر خطرناک مرض دی. ما درته وویل نن زموږ په معاشره کې دا وبا بیخي زیاته شوې، هېڅ انسان د دې څخه ځان نسي محفوظه کولی، هېڅ انسان د دې څخه بالخصوص عوام خو پرېږده خواص د دې مرض نه ځان نسي کنټرولولی، ځکه چې دا مغرب دومره کوشش وکړي، دا یهودو او نصاراو دا د دین دشمنانو دومره کوشش وکړي چې ښځه یې مکمل بربنډه تا ته راوایستي. که یو ځوان موبایل رانیسي هم پکې ښځه ده، که یو ځوان بازار کې یو کریم رانیسي هم په هغه کې ښځه ده، که یو ځوان د ځان دپاره جامه رانیسي پر هغه جامې پر تان باندې راګرځېدلې هم د ښځې تصویر دی. ان تر دې چې رسنۍ، ټي وي، راډیو، هره رسنۍ، ان تر دې چې دا خلک د اخبارو نه ډېر غټ کار اخلي، هغه اخبار کې هم د ښځې د تصویر څخه خالي نه شي. دومره چانلز ورسره وچلوي. مسلمان یې دا رقم کوي، داسې جال ور واچوي چې یوې خوا ته ځان نسي وتلی. په داسې وخت کې د شیطان سره مقابله کول عین جهاد، په داسې وخت کې د شیطان سره مقابله کول عین جهاد دی. کوشش به کوئ، کوشش به کوئ خپل نظر به کنټرولوئ، هغه که په هره لار باندې کوشش دا کوئ خپل نظر کنټرول. د مفتی رفیع الله وصال صاحب
د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوې. انسانا دلته هر مشغوله د امتحان دا فکر منشه په خپل ژوند باندې انسانا دلته هر مشغوله د امتحان دا